کته چا هم ماشومان نه پیدا کیږي کاغه خاوند وي یا زنانه وي او په هغوی کې څه مسله هم نه وي نو داسې یو څو ورځې زه تاسو ته ښیم که چیرې تاسو په دې دوران کې خپل کوشش کوئ نو ستاسو ماشومان پیدا کیدی شي نو کله هم چې د زنانو محاوري بیماري ځي او راځي میاشت په میاشت باندې کم ته چې موږ ریګولر مینسچر سایکل ویلی شو نو کله هم چې د زنانه محاوري بیماري راشي د اول ورځې نه ونیسه تر لسمه ورځ پورې د دې په منځ کې بلکې د لسمې ورځې نه ونیسه تر اتلسمه ورځ پورې په دې منځ کې که چیرې تاسو خپل کوشش کوئ نو دا چانسز ډېر زیات کیدی شي چې د زنانو حمل جوړ شي په خېټه کې په دې ورځو کې دننه چې کومه دیارلسمه ورځ ده کومه څوارلسمه ورځ ده او کومه پنځلسمه ورځ ده په دې کې تاسو ډېر زیات کوشش کوئ ځکه چې په دې دوران کې د زنانو په وجود کې کومه انډه چې خارجيږي هغه د دې قابل وي چې د اتلسو غنټو نه ونیسه تر څلرویشتو غنټو په منځ کې هغه حامله کیدی شي چې دا د دې خپل وخت دی نو په دې منځ کې تاسو خپل کوشش خامخا کوئ چې کیدی شي الله تعالی تاسو ته هغه خوشحالي در نصیب کی کومه خوشحالي چې تاسو په نصیب کې لیکل شوی وي